ورځمه جمیل لالا اخه سړی دی که نه پیسې ټکې را سره نشته او ګیس ختم دی او کورونو کې هم ګیسونه ني سلنډر هم تش شي ورته به ووایم مینتزاري به ورته وکړم که قرض یې راته واچول مړه دړنه ښه سړی دی امید دی وابچوي راته السلام علیکم جمیل لالا وعلیکم سلام څنګه هی جمیل لالا الله خو دې جنتی کا ما وی دي سلنډر کې ګیس ختم دی یو 500 روپو خو راته واچو ګوره وروره تا د اختر راته قرض دغه نارې والي او ته قرض اکثر لوړې خو مهرباني وکړه نن د 500 نغ لوټ راکړه که نه ته وګوره چې زه تا ته څنګه هشته ګیس اچوم ډېر به درته واچوم خیر هاي هاي جمیل لالا ویم الله دې جنتی کا داسې کار دی ولې زه چې ته تختم سو که ته چې ته تختي داسې کار دی اوس ته ماته د 500 واچو کشت مې اچولی دی بس د غټ اختر نه پس به زما کش روزي ایکې به دا 500 درکم له هیره سره های های کشت یې اچولی دی ولې اختر نه پس به روزي او زه به تا ته انتظار کوم دا دونه قرضونه م دې خلاص نه کړه مړه یار مهرباني وکړه تو نه لږ شو پتا شه یار مونږ معاف کړه قرض مرض نور باقي مونږ نشو کولی ښه زه خپله مخه کوله نو خیر دی جمیل لالا که نه واچو راته 500 روپۍ دي څه 5 لکه خو نه دي او ولې زه چې ته تختم سو خو غټ اختر ته دغه یو څو میاشتې دي سترګو رب کې تېرېږي داسې کار دی دا یو څو میاشتې نه دي دا په تا تېرېږي ښه قرض مرض نشته بچی دا سلنډر دی واله او زه شا به مخه کوم مړه مونږ دلته قرض ورته ناست یو څه دا له وګوره مونږ به پکې څه ګټونه قرض راکړه دې وخت وګوره زه دې قرض ته وګوره شا به زه مخه کوه دې کې دونه خو څه نشته تا سره قرض وکړم هاي هاي داسې ښکاري ګیس ختم شو سار مې د 1000 روپو اچولی و 800 روپۍ پکې شوي دي 200 روپۍ مې د جیبه لاړې هاي ختم دی که نه ورځم چې جمیل لالا به را سره قرض وکړي که نه لالا لږ دې خوا راشه دغه مه وروره ښه وروره جمیل لالا چینجی خو دوی بند دی او ما سره ګیس ختم شو د 1000 روپو ګیس په راته واچې بالکل او پیسې به د غټ اختر نه پس والي غټ اختر چې دی غټ اختر کې څه چل دی ظالمان ټول قرضدار یو مال راځي چېرته نغد ګاک را نه خو دا یاره خپله مخه کوه وایي